بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن بیا تقریبا تر کنټرول پینال رسیدلی یو نو کنټرول پینال را خلاصوم له کنټرول پینال څخه وروسته دغه برخه خو میلې وه مکمل که نه دغه وروسته اټوپلې مې هم میلې وه اټوپلې څه کار کوو کله چې کلیک وکړم موږ دلته یوز اټوپلې لرو فور آر میډیا ان ډیوایس کله موږ ویلی چې فلاش واچو کمپیوټر ته موږ ته یو پیغام راکړي که رانه کړي یا مثال یو تلیفون ورسره وصلو نو هغه هم بیا دا ورته فعاله او غیر فعاله نو دا په هغه وخت کې کار کوي که غواړې چې دا نه راکوي دا به غیر فعاله کسي وکړه به کمپیوټر به دې بیا د سټارټوي بیرته به چلنده بیا به دا درته ښیي تر هغو کار نه درته کوي صحیح سو او که فعاله نو بیا هم فعالولی سي او هم غیر فعاله کولی سي بل ریمووبل فلاش هم دا هم ګورې په سیټینګ کې ویلي وم که نه ویلي فلاش ورته کولی سي مثال کوم شکل سره ټیک اکشن وښیي یا مثال له تا نه پوښتنه وکړي یا مثال تاسو ورسې هغه سټوریج درته وښیي مثال د سی ډرایو به سټوریج تاسو ته ښیي صحیح سو یا هم مثال د بیا ورته انتخابولی سي که چېرته عکسونه یي هغه دې راته راخلاص کړي ګوره د عکس مثال اتوماتیک درته راخلاص کړي نو عکس به دلته ورته انتخابوي یا مثال ویډیو همدارنګه میمري کارت هم په دغه شکل زه د سی ډي هم او دلته کوم شیان چې د کمپیوټر سره وصل سوي ګوره هغو ټول یې څه په توجه کې درته راځي سر هم خلاص انشاءالله مشکل خو نشته په دې کې داسې خاص خبر نه دی ځکه چې مخکې میلی و بل راځو ډیټان ټایم په ډیټان ټایم باندې هم غایدلی و اول چې دا ګوره اوس که غواړې چې کمپیوټر ډیټان ټایم برابر کړي وخت او تاریخ اوس ګوره دلته 11 بجې دي که نه فره دلته هم 11 تقریبا اوس برابر ده خو دا بې ټیمه ده که نه بې ټیمه دی 11 نیمې دي نو تاسو راځئ دلته چینج ډیټان ټایم کلیک کړئ په دې مې چې کلیک وکړو د هغه وروسته اوس راځو دلته به چینج ډیټان ټایم دا هم په سیټینګ کې ویلی خو دلته یو څه فرق لري صحیح شو اول دلته تاریخ ساعت خو وینې دلته ډبل کلیک وکړئ یا دا 11 انتخاب کړئ دا مې انتخاب کړو بیا دغه بټنونه هم کولی شي مثال واړوئ اوس ګوره 12 وي بېرته 11 وي صحیح شو څو دقیقې دي دا انتخاب کړئ یوه ده دا ورته داسې مثال بوزي شي مثال څو دقیقې دي 10 دی تر 10 ورسوي اتوماتیک هم ورته لیکلی شي اوس مثال وکړئ دلته 10 لیکئ خلاص څو ثانیې دي ثانیې هم ورته چینجولی شي ام ده که پی ام ده اوس ورته چې ام ده صحیح شو ام به وي ام ده صحیح شو سهار ده دا مې ورته انتخاب کړو او دا هم ورته وکړئ اوس تاریخ یې اوس څوم تاریخ ده 5م تاریخ ده خو هسې نه د فبروري نه د مثال ورته هسې دغه فبروري څخه وروسته مارچ راځي د مارچ 5م ده دا ورته انتخابولی شي او که نه نو بیا بېرته د 5م ورته انتخاب کړي مثال دا ده ته ووایه چې دغه ټولې میاشتې درته وښیي فقط په میاشتو باندې کلیک وکړه ګوره جنوري فبروري ما ټولې میاشتې درته وښودي که ونه وښتې که غواړې چې کلونه راته وښیي 50م کال نه د بټنه هم کولی شي واړه ګوره 60م کال راغلی دی اوس 50م باندې کلیک وکړه اوس ګوره ټولو کلو مجموعه درته راوښته که غواړې چې مثال دا کلونه دي که کمپیوټر دا اوس څو پورې کال راغلی درته معلومېږي نه څو پورې کال ښیي ټول وخت اخر کال یې څو ده دغه کلونه دي 2009 نشپېته که وروسته اوس دا کمپیوټر څوک استفاده کوي هغه بیا په وینډوزو کې اپډیټ راځي پسې پوه شوې بېرته ورته چې مثال نه کوم یې پکار ده 2000 نه تر 2000 کال نه پکار دی تر 2009 به ته ژوندی یې که به مړ یې نه استاده ما دغسې پوښتنه راله ښه شاباس نه خیر اوس راځه ګوره دلته له 2000 څخه نیولې تر 2000 پورې دلته تر 2009 پورې ګوره کلونه شته صحیح شو اوس 2000 نه تر 2009 سره ته راواخله ګوره دغه کلونه دي بیا مثال پرې باندې کلیک وکړه اوس ګوره بیا درته راواخلو دې کې د کوم کال ده 2022 مې پکار ده صحیح شو 15 باندې کلیک وکړه ګوره بیا دا میاشتې راواخلې بیا په دې باندې کلیک وکړه تاریخونه درته ښیي سر هم خلاص انشاءالله دا وکي که له وکي څخه وروسته ګورئ تاسو هر شی چې ده ګوره په دې مسول صحیح شو بل دلته چین ټایم زون لرو اوس تاسو په کوم هېواد کې اوسېږئ پایتخت کوم ځای ده کابل ده نو دلته کابل انتخاب ده که چېرته نه و کابل انتخاب نه بیا کولی شي مثال اسلام آباد او دغه پاکستان او هر ځای چې ورته انتخابوي انتخابولی شي د ټایم زون باندې چې کلیک کړئ درته غواړي نقشه معلومېږي دلته خو چېرته ده هغه دلته نه خلاصوي صحیح هغه ما ګورئ سیټینګ کې درته وویل چې مثال هغه ماپس کې مې بیا مې ګوګل کې درته استفاده کړو اوس ګوره د موږ انټرنټ برکونه ولاړو انټرنټ کارت چې هغه مې اوس بیا درته استفاده کړی صحیح شو دلته به ټایم زون ورته انتخابوي لږ وروسته وکړي بل دلته اډیشنل کلاک لرو اډیشنل کلاک څه کار کوي څو ساعتونه غواړې چې استفاده کړي اوس که چېرته دلته وګورو څو ساعتونه دي دلته کلیک کوم فقط موږ ته دا 1 ساعت ښیي ګوره بل ساعت ښیي نه که غواړې چې پاکستان ساعت هم اضافه کړي ګوره دا ورته فعاله کړه وروسته دلته کابل انتخاب ده دلته ورته کوم یو اسلام آباد هغه پایتخت یې دلته درته راځي د کوم ځای ساعت ضرورت نه شي مثال د پاکستان مې ورته انتخاب کړو بیا وروسته بیا راځو د شو دس لاک ته راسه بل هم کابل انتخاب ده ورته نه ما ته دغه کوم یو انتخاب کړم مثال داسې سیسم اسانه نه مې هو دا ده که څه شی ده نو دا د کوم یو هېواد پایتخت ده
نو نه پیږم زه به دلته فقط ورته ولیکم چې هودا صحیح سو ورته لیکم چې هوا د که چی شده ده اوس رقم نوم ده نو وروسته دا هم اپلای کوي دا هم ورته وکړي اوس راځو کله چې مثال په کلیک وکړي اوس ورته چې پاکستان کې مثال څو بجې دي 12 یوه دقیقه یعنی څومره فرق ده نیم ساعت او دوه کې 2 بجې یوه بالا مثال څومره پی ام ده که ام ده پی ام ده او دلته هم پی ام ده ولې دا غلط راخستی دا باید ای ام وای له 12 بعد پی ام ده او ښه خو سیده دغه ځای کې سیده له 12 وروسته پی ام راځي یعنی څومره فرق لري نه مثال تاسو اوس په افغانستان کې اوسېږئ غواړئ چې مثال د په عربستان کې مثال دوبۍ کې به څو بجې فقط راسي دلته هغه یې په نښه کوي پایتخت هغه دلته اتوماتیک درته کوي چې دومره فرق لري سر هم خلاصېږي انشاءالله څه شي بدون انټرنیټ درته کوي اوس ګوره موږ انټرنیټ سره نه یو اصل انټرنیټ نشته صحیح بل انټرنیټ ټایم لرو که غواړئ چې مثال دا له انټرنیټ نه اپډیټ کړي لکه په سیټینګ کې مې هم ویلي دلته چینج سیټینګ ته راسه اوس له کوم یو ویب سایټ یې کوي time.windows.com د دغه ویب سایټ نه او که چېرته مثال time.netis.gov د دغه له کوم یو نه هر یو مثال تاسو کوم مشکل نشته دواړه ښه باوري دي کلیک وکړه اپډیټ به کلیک وکړې نور به دا څنګه سي اپډیټ بسي خو اوس انټرنیټ نه لرو بدون انټرنیټ دا کار نه کوي سر هم خلاص ان شاء الله بل دا جو فایل ایکسپلور اپشن لرو دا په وینډوز 7 او وینډوز 8 کې هم ان شاء الله په د فولډر اپشن په نامه اوسه نو دواړه نومونه ورته کولای شي اوس دلته د فایل ایکسپلور اپشن په نامه ده کلیک وکړه کلیک څخه ورسته اول اوپن فایل ایکسپلورر لرو دا څه کار کوي ګوره موږ سٹارټ کیږي پریس کو څه کار کوي مای کمپیوټر راخلاصي د سپیسر راخلاصي خو چی شي راخلاص کړو اتوماتیک د سپیسر راخلاص کړ که راخلاص نه کړ تاسو په کمپیوټر کې شاید داسې صفحه راخلاصي کوله دا صفحه راخلاصي که نه راخلاصي نو ولې دا صفحه تاسو راخلاصي ځکه اوپن فایل ایکسپلورر سي د چیرته انتخاب د سپی سي دلته تاسو کویک اکسس ورته انتخاب کوئ اپلای کړئ اپلای څخه وروسته و سٹارټ ای پریس کې کله چې سٹارټ ای پریس کړ ګورئ تاسو چې راخلاصيږي دغه کویک اکسس راخلاصي هغه هم اوس ګوره مثال ران پروګرام ته ځو نو خدای مو ته ویل کې انټر کې ګوره تاسو چې راخلاص کړه هغه د بیا کویک اکسس اتوماتیک تاسو راخلاص مشکل خو نشته بیرته ورته راځم چې نه دا څنګه که دا د سپیسي راته راخلاصه اوس به تاسو ته د سپیسي اتوماتیک راخلاصېږي نور شیان تاسو نه راخلاصي بل اوپن اچ فولډر ان د سم وینډو دا کوم کار نه کوي اوس ګورئ زه راځم مای کمپیوټر ته مای کمپیوټر ته رالم او دلته د سپیسي ته د سپیسي څخه وروسته ما وینډوز په دغه ډي ډرایو کې کړی ده دې ته ننوتم اوس دغه فولډر ته ننوتم دې فولډر ته داخلېږم دې فولډر ته مثال ګوره اوس څو فولډر مې راخلاص کړو زیات فولډر مې راخلاص کړو خو ټوله په یوه صفحه کې راخلاص ول که راخلاص نه شول بیرته غواړم چې فشار ولاړ شم ګورئ دغه باک بټن ده باک بټن باندې کلیک ګوره شاته ځي که نه ځي اوس بیا وکړم بیا پریس کوم بیا پریس کوم اوس ګوره بیرته خپل حالت را که واسې نه په دې شکل سره نه دا د په هره وینډو کې ځان ته راخلاصېږي اوپن اچ وینډو ورته انتخاب کوه اپلای کوه له اپلای څخه وروسته اوس راځم مای کمپیوټر ته مثال راځم مای کمپیوټر ته سره اوس ګوره ډي ډرایو راخلاصوم یو ځان ته وینډو راخلاص که راخلاص نه شوه اوس راځم دغه فولډر راخلاصوم دا په ځان ته وینډو کې راخلاصي اوس په دې کې چې کوم شیان دي هغه به ته بیا په ځان ته وینډو کې راخلاصي نو دې کې به ګوتې نه وګو وینډوز در پوه دغه مثال دا فولډر افیس ته ننځم افیس کې اوس دا فولډر دې ته ننځم هغه به بیا په ځان ته وینډو کې راخلاصي اوس که غواړئ چې بیرته په شا ولاړ شئ دا بټن نه کار کوي نه اوس به څنګه ځي اوس به دا بیرته له کلوز څخه هر یوه ځان هر هغه به ځان او که نه غواړئ بیرته راځه فولډر اپشن ته دا ورته انتخاب کړه چې اوپن اچ فولډر ان سم وینډو انتخاب کوه هم اپلای اوس به ټول په یو وینډو کې درته خلاصېږي صحیح شو بل تاسو کله دا بیخي کلوزومه تاسو اوس یو شی سره خلاصوئ څو کلیکو سره خلاصېږي په یو کلیک سره که په 2 کلیکو سره په 2 سره خلاصېږي اوله کمپیوټر نو ځکه ستاسو دلته چې ډبل کلیک ورته انتخاب کړی اوس زما کمپیوټر فقط یو کلیک کوم نور هر شی راته راخلاصېږي په یو کلیک سره خو که دلته ډبل کلیک ورته انتخاب کوم او دا هم اپلای کوم اوس ګوره په یو کلیک سره خلاصېږي نه تر څو مې ډبل کلیک نه یې کړی تر هغو پورې نه خلاصېږي هغه هم مشکل نشته هغه فقط رایټ کلیک وکړه بېله اوپن څنګه کار اوس ځینې کمپیوټر کې چې کله کلیک وکړې دا اوپن درته راړی بیخي به 2 کلیک هم نه خلاصوي ولې نه خلاصوي هغه نه بیا د ماوس مشکل ده پوه شوې تاسو د کوم یو کمپیوټر داسې نه خلاصوي
سره کوم دا خو ستا رایټ کلیک کوه بیا وسانو سره کوم رایټ کلیک کوه نو خو هغه سید دې هم کولای شي او ډبل کلیک هم کولای شي سیسو پرازو دې ډبل کلیک او دې سنگل توان نو دې سره کان توان ده ډبل کلیک په دې خدا چې چیرته مثال ته وایروس تر ځکه کار کوي وایروس کدر معلوم دي مثال دا خو وایروس ده کنه وایروس تر هغه کمپیوټر ته نه داخليږي سرڅوم داسې کلیک نه کړای سره خلاص کړای نه سیسو نو که چیرته مثال تاسو اوس دا مثال تاسو وایروس ده چې سنگل کلیک وته مثال لسی شي انتخابال یا تو کلیک پوسه مر خلاصيږي نو دغه لپاره بیا سنگل نه ورته انتخابول خو زه زیات لچ سره عادت هم دي سنگل څخه عادت هم سیسو هر یو انتخاب وایم که ډبل کلیک وي نه ډبل کلیک خو توکلی نه کیږي نه کیږي کنه نو تاسو ډبل کلیک څخه انتخاب کړئ بیا توکل نه کیږي مجبور یې دوه کلیک به زر وکړئ او دا هم نه کیږي چې مثال ډبل کلیک ورته انتخاب اوس یو کلیک دیو کلیږي وته نو بیا کلیک وکړه خلاصيږي نه رینیم کوي درته صحیح زه به تر ځان سنگل ورته انتخاب مو اپلای کوم یا ورسره انډرلاین لرو دا کوم آیکن نه دلته پراته دی انډرلاین لري نه لري کوړ ز ټول انډرلاین ولري انډرلاین فعال کله ورسره اپلای څخه ورسره ګور ټول انډرلاین پیدا کوي پیدا نه کوي ورته نه دا بیرته لري ک انډرلاین بیرته انتخاب کړه ورته اپلای کوز دا ټول ختم شو اوس په هغه حالت کې دا انډرلاین پیدا کوي کله استکر سر ورنځي کې پیدا کو کې پیدا نه کو دې تور نږدې ګور انډرلاین سده پیدا کوي مشکل خو نشته بل ته شو ریسنټلی یوزد فایل لرو کله چې زما کمپیوټر را خلاص کم اوس ګور په دوجه کې کویک اکسس لرو په دې باندې کلیک وکړه هغه فایل نه چې مثال تاسو کار کړی دی غولیس دلته راځي که نه راځي دا ګور په کونجه کې ویلو رائټ کلیک کوم دلته ټیس بار ته باندې ټیس بار سیټینګ ته راځم دې ته سره نو موږ ګوري دا ټیس بار ویلو په دوجه کې فایل چی ویلو یوز پک نه دلته په سٹارټ بٹن کې انشاء الله ویلو شو ریسنټل دا مرته دا به فعال کړي لغه څخه دا مې فعال کو اوس کې چې مثال تاسو یو ویډیو راخلاصي دا فایل مې راخلاص کو دا مې راخلاص کو دا مثال بندومه نه مثال دا عکس راخلاصوم که دا ویډیو ده خدا ویډیو مې راخلاص کړه سایسو او همدارنګه مثال دا فایل مې هم راخلاص کوم مې دوی ټول کې کارو کوم ما زم راخلاص کړو کوم راخلاص نه کړو اوس دا به چیرې غلې کویک اکسس ته ولارسم ګوره دی غوټ کویک اکسس ته د ټول لیست دلته راغلی کنه راغلی دا مخکې هم له ورته دا مرته شو دا ورته فعال کړي ورسته اپلای ک اوس کې چې مثال تاسو ورته راسي نو چیر راسي دلته خپل کمپیوټر ته راسي کمپیوټر ته سره لې کمپیوټر به ریفرش کړي دا به نه ختم کړي ولې نه ختم کړي دا ورته غیر فعال کوشش شاید کارو کې بیرته راځم مې کمپیوټر سره ګوره هغه څنګه سو ختم سو موږ فعال کړی بیا ختم لا ورته غیر فعال کوي سیسو او بل هغه فایل نه چې تاسو زیات استفاده کوئ هغه فولډر مثال راځو په مای کمپیوټر کې تاسو دغه فولډر ته داخلي کې مثال دا یو اس بي ده یا مثال دا د اچ ده زه سره راځم دا وینډوز 10 سي دا زیات استفاده کوم دا فولډر د مثال زیات استفاده کوه هغه ګوري په دغه ځای کې راځي سیسو وارث مثال د دغه ځای هغه کوم زیات چانس استفاده کی هغه درته ونه کی بیا راځي اوس ایکسپلور اپشن ته راځي دا بغیر فعال کې اپلای کله چې اپلای کو اوس ګوره دلته خو موږ نه دي زیات استفاده کړو نه راځي تاسو خپل کمپیوټر کې وګورئ شاده نو دا څه غیر فعال کو نور بغا څنګه سي ختم سي او کوټه فعال هغه بیا درته خې پیوږي سلام خلاصو یا ورسته په کویک اکسس کې ګوره چې مثال ها فایل نه سمګه زیات دلته استفاده کړي ګوره استفاده کوي د غول لیست دلته درته راځي غواړي چې مثال هغه ختم سي نو بیا راځي څنګه کو دلته کلیر لرو کلیر کلیک کو هغه مکمل خپل حالت راځي او په دې کې موږ ډیر تغیرات راوستل کنه مثال سنگل تم واړو یا مثال زیات تغیرات درته راغلو خپل نورمال حالت در نورخ ده فقط دلته د ریسټور د فایل حالت باندې کلیک وکړئ ګوره خپل حالت هر شی ولاړ کولان استاد کمپیوټر سپیشل نه دکې د سرعت سیستم کومه عمل کی هغه تاسو مربوط نه کی پوسه هغه ریکارډر ده اوس می دا بیرته ریسټور د فایل حالت باندې کلیک وکړئ بیرته نورمال حالت راځي نو اوس راځم دا څنګه کوم ورته اپلای کوم چې په دوه حالت څه دی ما څنګه په دې حالت تاسو نه ویل سوال کوم دا کیږي نه بیا ورته شي اپلای چی شي اوکی فرق دی اوکی دی اپلای تر من څه ده څه کې ویل شي جوالسم هو اپلای دا د یو کار به تر سره چې ته ویني او دا وینډو نه بندي کی دا شي وینډو بند شي او آفرین ماشاءالله اوس ګورئ د اپلای دی وکی تر منځ فرق زور ته مثال د انتګرات راول دا سره کنه دا انډرلاین دی نه دا مرته انډرلاین نه کړو کنه اوس کو کی کلیکم دا کوم شای چې ما انتګرات کراو دا هم اپلای سو وینډو څنګه سو ختمه سو
خو چېرته تاسو اپلای باندې کلیک وکئ بیا هغه کوم تغیرات چې راوستلي هغه هم اپلای کېږي ګوره اپلای سول که نه سو اپلای تغیرات راځي کې خو څه رقم کېږي وینډو دغه نه بندېږي اوس هم سر خلاص انشاءالله بل راځو دلته ویو لرو ویو چې ده اول اپلای فولډر لرو دا څه کار کوي تاسو راځئ مای کمپیوټر ته مای کمپیوټر ته داخلېږئ اوس زه راځم کوم یو ډرایو ته ننوځم دې ډرایو ته داخلېږم دې ډرایو کې دغه وینډوز ډرایو ته داخل شوم صحیح سو غواړئ چې دغه فولډران ستاسو ښکارېږي دا غټ او کوچني کوي څنګه به یې غټ او کوچني کوي ګورئ دغه کوینج ته چې راسئ دغه کوینج ته صحیح سو په دې باندې دغه لارج ورته انتخاب کړئ اوس ګوره ټول څنګه سول غټ سول که نه سول غټ نو که غواړئ چې مثال دغه اوس خو که بېرته له دې څخه وځي فولډر نه دا نور غټ دی نه دی غټ فقط دا یو فولډر څنګه سو غټ سول که غواړئ چې دا ټول غټ سي نو بیا به راځئ فولډر اپشن ته فولډر دغه فایل ایکسپلور اپشن ته د هغه وروسته راځه دلته به اپلای کلیک کوئ ولې کار نه کوي ښه بېرته به شاته وځو نه انتخابېږي نه بېرته ورسته راځم کمپیوټر به ریفریش کړو ګورئ نه پوهېږم چې ولې کار نه کوي داسې تغیرات هم سره راوستو اپلای ټو فولډر باندې کلیک وکړئ د په دغو ډرایو کې چې کوم فولډران دي هغه به مکمل څنګه کړي غټ به یې کړي درته او که نه غواړئ بېرته او که رسټور بېرته خپل حالت ته راولئ اوس رسټور کوم یې که له هېڅ څخه وروسته ګوره وینډوز و که نه کلیک وکړه بېرته به څنګه سوي ټول به خپل حالت نه دی راغلی رسټور یې که بېرته خپل حالت راوړله ریسیټ او خپلې غواړم کېږه نو بل نه راځي که تاسې کار کوئ شاید کار وکړي نه پوهېږم چې ولې دلته کار نه کوي صحیح ده که بېرته نه کوو بېرته دلته کلیک وکړئ هم درته خپل حالت ته راځي له هغه وروسته بیا راځو فولډر اپشن ته له هغه وروسته دلته ګورئ موږ کله چې مثال تاسو عکسونه راخلاصوئ اوس زه راځم دغه ډرایو ته داخلېږم دې ډرایو کې زه چې لرم عکسونه لرم دا هم یو څه اټوم تر څو ښه تاسو ته ښکاره شي اوس ګوره دا عکسونه خو راته معلومېږي د دې په داخل کې شیان معلومېږي چې څه شي دي معلومېږي دغه کې حکیمي ټیک ده په دې کې هم دغه ده او ګورئ دغه فولډراتو کې وګوره هم په دې کې مثال مختلف ویډیوګان دي که غواړئ چې دا دې چاته ښکاره نه شي تر هغو پورې چې دا راخلاص کړی نه نو بیا به راسئ فایل ایکسپلور اپشن ته دلته ګورئ لیکلي always show icons صحیح سو دا دې ورته فعاله کړو له هغه وروسته وکې که کله چې وکې کړو اوس ګوره راځئ هغو ته وګورئ هغه به څنګه سوي داسې پټېږي غوندې جوړ دی که دې کله چې مثال دا راخلاص کړې ګوره ټول درته ښیي خو په اوله کې تاسو نه ښي چې مثال په دې کې دغه شی وي بېرته غواړئ چې مثال دا خپل حالت ته راولئ نو بېرته به راسئ فایل ایکسپلور اپشن ته فایل ایکسپلور اپشن ته چې راغلې دا فقط ورته غیر فعاله که دا دې چې غیر فعاله کړو له هغه وروسته دا هم اپلای که اپلای دې کړو اوس ګوره بېرته ټول درته وښودو که ونه ښودو بل دلته always show menu ښیي دا څه کار کوي راځه بېرته کنټرول پینال ته کله چې راغله اوس ګوره په دغه ځای کې کومې منوګانې درته ښیي نه یې ښیي که نه ځکه موږ دلته دغه منوګانې څنګه کړې دا ورته غیر فعاله کړی دا ورته فعاله کړي له هغه وروسته اپلای کوي اوس ګوره دلته یې فایل او ایډیټ او ویو ټول منو راوړي که رانه وړي که نه غواړې دا ورته غیر فعاله کړي له هغه وروسته اپلای کړه له اپلای څخه وروسته یې نه ښیي درته مشکل خو نشته سر هم خلاصېږي که نه دې کې زیات اپشن دی سم سر نه خلاصېږي نور زیات نه درته یم یو څه مهم دی هغه درته وایم صحیح سو بل ډسپلی فایل آیکن لرو راځو کله چې مثال زه مای کمپیوټر ته داخلېږم اوس زه مثال دلته یو څه ویډیوګانې راخلاصوم ښه اوس دغه ویډیوګانې ما راخلاصې کړې اوس دغه ځای کې یو آیکن در معلومېږي دا کونج کې دا اوس څه دې درته رانیژدې کړم دغه آیکن وینې په دا کونج کې د څه شي آیکن ده پولیسو یغه ترافیک اشاره غوندې داسې دا خپله د پلیر ده که زه دې باندې رایټ کلیک وکړم دا اوپن ویت کړم ګورئ موږ دلته اوپن ویت لرو موږ په دې کې بیا مختلف هغه لرو صحیح سو پلیر یې لرو زه ورته وایم چې دا چوز ډیفالټ که چوز ډیفالټ سره ورته دا ټول په دغو پلیر کې خلاصوه اپلای کوه کېږي که له هغه وروسته کله چې اپلای کړو اوس ګوره د هغو پلیر ټولې دا آیکنې راغلې که رانغلې که غواړئ چې مثال نه دا آیکنې تاسو ته نه ښیي بیا به راځئ فایل ایکسپلور اپشن ته دغسې ده دا فقط څنګه که غیر فعاله که له هغه وروسته اپلای کړه کله چې اپلای کړو هغه ګوره څه شوې مکمل ختم شوی که ختم نه شوی بلکې چېرته مثال موږ یو فولډر ولرو راځم ډیسکټاپ صفحې ته راځم یا دغه فولډر ده ویس وینډوز 10 دا وینډوز 11 ده که نه دلته راځم کلیک کوم کلیک نه کوي فقط تاسو راسئ کرسر کېږدئ دلته به کلیک وکړم کرسر ورنږدې کې پرېږدئ اوس درته وایي چې څه شی ډیټا کریټ یعنې دا به په کوم تاریخ سره جوړ شوی دی دغه فولډر د 2 په اول 2015
یا دلته راغله یا مثال جوړ شوی ده دا معلومات ګوره فقط دومره درته وښودو دا نه درته ښیي چې مثال سایز د دې څومره ده که نه څومره شیان کې پراته دي نو تاسو دلته راسئ فولډر اپشن ته فولډر اپشن ته سرالئ دلته دغه ګوره ډسپلی فایل سایز دا ورته فعاله کړئ له وروسته د هم اوکې کړئ له اوکې څخه وروسته اوس راځه کرسر پکې ده کله چې کرسر پکې ده اول درته ښیي چې مثال په دغو تاریخ سره کریټ شوی سایز یې څومره ده 15.8 جی بي ده او فایل مثال نوم یې دغه ده دغه شیان درته ښیي لاندې خو درته ښیي که نه ورسي مثال نه دا دې ونه ښیي بیا به راځې کله چې مثال فایل ته راغلی کله چې فایل ته راغلی له هغه وروسته راځې مثال بیا ویو ته راسئ ویو ته څه راغلي دا ورته غیر فعاله کړه نور به ختم شي صحیح سو اپلای که اوس راځو ګوره هغه به بیا نه درته ښیي دا راځم بېرته رایټ کلیک فقط کرسر راسې پکې ده اوس بیا کریټ ډیټ درته ښیي چې دومره شی ده بل د دې سایز داسې هم معلومولی شي رایټ کلیک وکړئ پراپرټیز ته ولاړ شئ له پراپرټیز څخه وروسته اوس ګوره دلته درته وایي چې دا څومره سایز څومره ده 15.8 جی بي ده د هغه وروسته اوس ګورئ راځو موږ دلته بل اپشن چې ده فولډر اپشن ته راځو له فولډر اپشن څخه وروسته ډسپلی د فول پات ان د ټایټل بار خو پیژنئ اوس زه د فولډر ته داخلیږم په دغه ځای کې موږ ته چې معلوم کړو ښیي دغه ځای کې ګورئ نیو فولډر که چېرته مثال زه دې نه وځم زه راځم دغه کوم ډرایو ته داخلیږم ای ډرایو ته زه ای ډرایو ته چې داخل شم اوس خو چیر راغلی د سپیسي دلته راته ښکارئ یو ادرس بار کې ده ګورئ دلته ټول درته ښیي دې باندې کلیک وکړه اوس دې ته داخل شوې که نه دلته بیا درته وایي چې ډسکې ته داخل شوې خو دلته درته وایي چې اول چې ته داخل شوی د سپیسي ته د سپیسي څخه وروسته کوم فولډر ته داخل شوی او که چېرته مثال له تورتنس مثال افیس ته پسې داخلیږم کلیک وکړه اوس بیا دلته درته ښیي چې مایکروسافټ افیس ته داخل شوی فقط خو دلته درته ښیي چې مثال نه اول د سپیسي ته د سپیسي څخه وروسته ای ډرایو ته ای ډرایو څخه دغه افیس هغه ته داخل شوی بیا په دې باندې کلیک کوم هغه هم په دغه ځای کې راته ښیي نو بیا دغه ځای کې فقط د دې فولډر نوم راته ښیي نو که غواړئ چې مثال دا کوم شیان چې په ادرس بار کې ښیي هغه هم دلته وښیي بیا فایل ته راځئ ایکسپلورر ته له هغو څخه وروسته دا ورته فعاله کړئ فعال هم کوکې کړئ ګوره هغه ټول به دلته درته وښیي که نه که اوس څه شی را داخل شوي یو ای ډرایو ته که نه اوس راځم دا بیخي بندوم اوس له وروسته راځم بیا راځم کله چې مثال راغلم دې ته داخلیږم راته وښودو ای که نه مثال دې ته داخلیږم ای ډرایو ته له وروسته کوم یو ته مایکروسافټ دې ته که دې ته نه ځم هغه هم ورسره جای کوي جای نه کوي اوس دلته هم ښیي هغلته هم درته ښیي که نه وړې بېرته ورته راسه دا ورته غیر فعاله کړه غیر فعاله کو اپلای که اوس به دا ختم شي او کله دې ځای مثال ورته چې مثال دا ځای ورته دا مې نه دی پکار ما ته چیف کار ده ما ته ورپاټ پروګرام پکار ده انټر کړه اوس به تاسو ورپاټ پروګرام راخلاص کړي صحیح شو ګورئ ورپاټ یې درته راخلاص کړو ورپاټ دغه انټرنیټي صفحه کې نه درته راخلاصوي نوټ پاټ به ورته ولیکم نوټ پاټ پروګرام ګورئ درته راخلاصوي دا بېرته چې دا نه ړنګېږي سر هم خلاصېږي انشاءالله مشکل خو نشته له دې نه هم بېرته راوځم له هغه وروسته بیا راځم دلته موږ شو هایډینګ فایل لرو او ډون شو هایډینګ فایل لرو په دې خو مې انشاءالله سر خلاص ده دا مې مخکې درته کار کړی دی نو تر ټولو ښې طریقې څه شي وې هغه وایرسونه او کوم وایرسونه مې درته استفاده کړل هغه وایرسونه به تاسو استفاده کړئ خو بیا اوس غواړئ چې مثال څه شی ورکې دغه ویډیو ته ورکوم رایټ کلیک وکړئ له هغه وروسته پراپرټیز ته د هایډینګ فایل ورته انتخاب کړه اپلای کوئ که نور به په وایرسو باندې کار نه کوو څه شوه ورکه شوه شو هایډینګ فایل ورته انتخاب کړه ورته اپلای کړه له هغو څخه وروسته ګوره بېرته راغله فرنر خپل حالت کې نه ده رایټ کلیک وکړئ له هغه وروسته پراپرټیز دا ورته غیر فعاله کړه اپلای کړه او د هم د هم ورته موکې که بېرته به خپل حالت ته راشي سر هم خلاص و که چېرته هغه وایرسونه نشکر شوي نو بېرته د شا ویډیوګانې وګورئ مشکل خو نشته بیا راځو د سپیسي ته د سپیسي څخه وروسته دلته ګوره موږ ډرایبونه لرو که نه سی ډرایب د ډک ده که نه ده یو څه دا هم ډک ده دا هم خو ستاسو خالي ډرایب نشته که نه نو غواړئ چې مثال دلته خالي ډرایب هغه دې څنګه سي پټ دې سي هایډ امټي ډرایب هایډ امټي ډرایب یعنې که دلته خالي ډرایب هغه څنګه که ختم که بعضو کمپیوټرو ته تاسو فلاش واچوئ چې هغه خالي هغه نه ښکارئ ځکه ستاسو څه شي ورته انتخاب کړی دغه امټي ډرایب دې ورته انتخاب کړی یعنې هغه څنګه کوي پټوي بېرته به راځي دا به ورته غیر فعاله کوي له غیر فعالېدو څخه به وروسته هغه بېرته راځي له هغه وروسته هایډ ایکسټنشن لرو ایکسټنشن څه شی کار کوي راځو ګوره اوس موږ ایکسټنشن نه ښکارئ دا به فعاله کړم له هغه وروسته اپلای کړم بیا تاسو ته ښکارئ صحیح شو اوس راځم دغه فولډر ته داخلیږم اوس د هر شي ایکسټنشن زه درته ښیم اوس موږ بیا هم نه ده ښودلی هایډ ایکسټنشن ښه دا خو وي اوس راځم کمپیوټر ریفرش کوو نو انشاءالله اوس به یې وښیي اوس یې هم نه ښیي
دا ورته الف فلک اوس اپلای که رایټ کلیک رنیم بیا هم نښې بیا راځو هاید اکسټنشن فایل ښه دلته به ډونډ شو دا خو مرته انتخاب کړی او دلته دا ورته انتخابوم نه دا مې نه ده پکار فقط هایډینګ او دا هم ورته اپلای که اوس بیا هم نښې ښه اوس یې پیدا کړو اوس راځو دغو عکس ته اول خو ګورئ تاسو چې ښیي نوم یې ښیي د دې نوم څه ده ایمیج ډاټ جی پی ای جی او که چېرته ورپاټ ته راسو نوټپاټ ته ګوره شټ ډاون شارکټ څه شی درته ښودی ډاټ ټي ایکس ټي مثال ووټ پروګرام ته راځو راځم رایټ کلیک کوم نیو ته راسئ نیو ته کله سره راغلی له وروسته دلته اکسس راخلمه اکسس مې سره واخیست اوس دلته درته وایسي نیو مایکروسافټ اکسس ډیټابیس څه شی ډاټ ای ډبل سی ډي بی کنه او که چېرته مثال اکسل ته راسم رایټ کلیک کوم دلته تاسو اکسل راخلم اکسل پروګرام چیرې ده مایکروسافټ اکسل دغه ده اوس اکسل کې بیا چې ده ایکس ال اس ایکس وورډ پروګرام ته مثال راسه وورډ پروګرام کې هم وورډ پروګرام چیرې ده پاور پوینټ درته راخلم صحیح سو پاور پوینټ باندې کلیک وکړه اوس پاور پوینټ درته ښیي سي پی پی ټي ایکس یعنی څه معنا اوس د اکسټنشن یې درته ښیي که نه ښیي ورته دا ما راته ښیي فقط دغه شي راته وښیه نوم یې راته ښیه نور اکسټنشن یې ما راته ښیه فایل ایکسپلور اپشن ته دلته سره راغلی نو دلته به تاسو ورته انتخاب کړئ چې دا څه شی که ویو ته راسئ له ویو څخه وروسته دغه هایډینګ اکسټنشن چې ده دا ورته هایډ که د هغه وروسته اوس که چېرته مثال راسو دلته خپل ډرایو ته به راسو دې څه راغلی اوس ګوره اکسټنشن یې څه سول ختم سول یعنی معنا څه د دې اکسټنشن چې د ادرس ده اوس دا که زه چې خلاص کړم په چیش کې راخلاصېږي په ټویور کې خلاصېږي که نه خلاصېږي خپله په د عکس کې راخلاصېږي وورډ خلاصوم غواړم دا په چیش کې خلاصېږي وورډ کې که نه نو که غواړئ چې د دې فایل اکسټنشن بدل کړئ نو بیا به راځئ اول به تاسو راځئ فولډر اپشن ته د اکسټنشن چې ده دا څنګه کوي دا غیر فایل کې اپلای کړئ ورته راته وښیه اوس ګوره ټول اکسټنشن یې وښودو که ونه ښودو زه ورته د عکس فارمټ کې ما راته خلاصوه دا په چیش کې راته خلاص کړه پاور پوینټ کې اوس د پاور پوینټ اکسټنشن هم څه ده پی پی ټي ایکس په دې رایټ کلیک وکړئ رینیم یې کړئ له رینیم څخه وروسته تاسو راسئ دغه جی پی جي ځینې ختم کړئ دلته ورته ولیکئ چې پی پی ټي ایکس دا داسې ولیکئ انټر یې کړه او دا هم یس کړه اوس به دا چې ته واوړئ شکل یې بدل شو که بدل نه شو رایټ کړئ رفریش یې کړه اوس ګوره پاور پوینټ ته واو که ونه اوړ کلیک به پورکې له کلیک څخه وروسته دا پاور پوینټ خلاصوي خو تا ته به څه ښیي یس به هم نه درته ښیي صحیح سو دا خراب سو یعنې د دې یو پیدا زه درته وښیم فایده یې څه ده فایده یې دا ده ستاسو یو اسناد ده په وورډ پروګرام کې ده یا مثال په اکسل کې ده صحیح سو غواړئ چې له یوه ځای اوس دې ځای هم راهی کړو کابل ته مثال اسمت ته پلاس ورکړو چې دا ورسوه کابل ته خو په اسمت باندې تاسو باور نه کوئ شاید له دې څخه یو شی ډیلیټ کړي یو شی فارمټ کړي نه ختم یې کړي فقط د دې اکسټنشن چې دا چیش که چینج که که عکس و هم چینج یې که مثال وورډ و هم ورته چینج یې که اوس دا پاور پوینټ ده که نه رایټ کلیک کوم د دې اکسټنشن څه ده پی پی ټي ایکس ده دا ډیلیټوم ورته د دې چیش که د عکس چې ده ګوره پنجې شکل ته ورته واړه پنجې ولیکې له وروسته انټر کوه یس یې که اوس ګوره دا چې عکس څو که نه څه عکس راخلاص کړو چې معلومېږي هېڅ نه معلومېږي سر هم خلاصېږي انشاءالله څه رقم بېرته رایټ کلیک وکړئ رینیم ته راسئ رینیم ته راسئ اوس ګورئ دا بېرته ورته څه رقم که ختم که بېرته یې چیش که پی پی ټي ایکس یې که له غوره انټر او دا هم یس یس اوس ګوره بېرته خپل حالت ته رایې پرانهایي دا عکس و دا هم په دغه شکل سره کولی شئ یعنې فایده یې دا ده چې ته اکسټنشن وړی چې دا یې هر څومره راخلاصوي آینه یو شی به نه ورته معلومېږي کله چې جای ته ورسېدو بېرته اکسټنشن ورته چینج کړه نور برابر شو خلاص اوس هم په اکسټنشن باندې سر خلاص شو مشکل خو نه زده بېرته راځم فایل ایکسپلور اپشن ته راځم دې څخه وروسته ویو ته راځو له ویو څخه وروسته لاندې راځو دا نورو شیانو باندې کار نه لرو یعنې زیات مهم نه دي بل په دغو ځای کې دوه شیان نور مهم دي یو چې دا شو ډرایو لیټر ده اوس کله زه ما کمپیوټر ته ځم که نه دا ډرایوونه دي څه شي په واسطه راته ښیي د څه شي په هغه یې منظم کړي دي سی الفبا حروف که نه سی ډي ای اف جی ایچ غواړئ چې مثال نه دا د دغو الفبا منظم نه کړي دا ورته غیر فعله که اپلای که اوس ګوره چې اپلای کړو کمپیوټر ریفریش که ګوره دا چیش کو نه ګوره والیو 1
والي ټول دغسې په ټول دغه کوي نو دغه اصلي ډرایو ده دا نور ټول ما سره جوړ کړي دي ځکه یې داسې راته کوي سیسو ټول ته نومونه چی ورکوي والیو 1 والیو 2 والیو 3 په دغه شکل سره که نه غواړې بېرته خپل حالت ته راسي بېرته راسه دا ورته دا ورته فعاله کړه ورته څنګه رسي ټول چې شي راته وکړئ په ای بي سي ډي منظم کې بل راځو دې ډرایو ته زه داخله کړم اوس غواړم چې دا څنګه کوم انتخاب کوم ګورئ یو خو داسې انتخاب دی عموما کې غواړئ چې یو انتخاب کړي یو د انتخاب کو دا د انتخاب کو دا بل څه انتخابه دا بل څنګه ځي انسلیکټ کېږي که نه نو که غواړئ دا ټول انتخاب کې کنټرول به نیسئ کلیک په کوو ګوره انتخابېږي که نه انتخابېږي خو که نه دلته دې چیک باکس ولري فقط دا چیک باکس باندې کلیک کوم نو ټول څنګه کې انتخابېږي نو بیا به راځئ فایل ایکسپلور اپشن ته دا لاندې به راسئ ګورئ موږ یوز چیک باکس لرو صحیح سو دا به ورته فعاله کوي دا مو چې فعاله کړو ګورئ دا یوز چیک باکس له وروسته به اپلای کوي له اپلای څخه وروسته راځه اوس کله چې مثال ته راغلی ګوره چیک باکس په راوړ کړه نو اوس دې ته ضرورت نشته چې ته کنټرول ورسره ونیسې دا چیک باکس راوړ او که کلیک وکړو نو بیا درته راخلاصوي داسې هم کولی شئ اوس هم که کنټرول بټن ورسره ونیسئ ګوره انتخابي که نه انتخابي خو بدون له کنټرول هم دا چیک باکس باندې کلیک او ګوره انتخابي که نه انتخابي که نه غواړئ بېرته ورته غیر فعاله کړه مشکل خو نشته سر خو خلاص شو اوس له وروسته راځو سرچ لرو دې کې نور داسې خاص مهم شی نشته صحیح څو که ستا هم هغه بیا بېرته لږ یاده وځي اوس راځو دلته سرچ لرو د تاسو کمپیوټر زه راځم اوس مای کمپیوټر ته مای کمپیوټر ته که چېرته مثال راسم تاسو دلته یو سرچ کوئ کله چې مثال زه ورته لیکم چې اکسس راته سرچ کړئ انټر کړه اکسس څخه وروسته هغه فایلونه راته ښیي چې مثال چیرې په اکسس کې نو دلته یې ولې نه ښیي زه به دغه ډرایو ته ننوځم صحیح سو کوم ډرایو ته دغه ای ډرایو ته اوس دلته ورته لیکم چې اکسس مې ورته ولیکو انټر یې کړه اوس ګوره موږ ته اتوماتیک ټول د اکسس ویډیوګانې د اکسس فایلونه راواخیستو که راوانخیستو وخت یې ونیو نه ده نیولی تاسو په کمپیوټر کې بیا داسې چل نه ده ولې اول کې چېرته سرچ ته راسئ دغه تاسو په کمپیوټر کې به دا ټول څنګه یي فعاله به اول به تاسو راسئ دا به ټول څنګه کوي غیر فعاله کوي دا مې غیر فعاله کړو له هغه وروسته به انډکس اپشن ته راسئ ګورئ کنټرول پینل کې دا بیا لاینه درته وایم صحیح سل دې سره مربوطه انډکس اپشن باندې چې کلیک وکړو یا وروسته به ګورئ تاسو دا صفحه راخلاصي دلته به تاسو موډیفای باندې کلیک وکړئ موډیفای چې کله کلیک وکړو دغه ټول شیان چې دي دا به څنګه کوي تاسو دا به تاسو غیر فعاله ول اوس دا زه ټول غیر فعاله کوم دا هم غیر فعاله کوم دا هم غیر فعاله کوم دا هم ګوره ټول څنګه کوم غیر فعاله کوم د وروسته وکي کوم دا مې وکي کړو اوس دا به وکي کوم ښه دا به ورته فعاله کوم او دا به کمپیوټر یو څه مصروفه شو ښه دا اوس ټول غیر فعاله شول وروسته دا څنګه کوي کلوز کوي فایل ایکسپلور اپشن ته راسئ او دلته سرچ ته راسئ دا هم ټول ورته څنګه کوي فعاله کوي دا مو چې فعاله کړو اوس مای کمپیوټر ته راسئ مای کمپیوټر ته چې راغلی راځو دغه ډرایو ته اوس ورته چې راته پیدا کوي اکسس انټر کړه اوس ګورئ ډېرې په سختي پیدا کوي که نه پیدا کوي تاسو دلته لاین خو وینئ دا شین دا به ډېر په سخته تر سر رسېږي مثال ګوره اوس تاسو دا را پیدوي سي مثال مخکې مې اکسس ووږو څنګه اتوماتیکي پیدا کوي پیدا نه کړو نو دا اوس ورته ګورئ تر اوسه پورې یو هم نه ده راته پیدا کړی ځکه چې اپشن نه چې دی موږ څنګه ورته کړی غیر فعال کړی دي اوس بېرته ورته راسئ ورته نه دا مې څه راکړی دی دا مې نه دی پکار صحیح شو دا ټول ورته غیر فعاله کوي اپلای کوي او دا هم ورته بند کوي مثال راسئ انډکس اپشن ته موډیفای له موډیفای څخه وروسته دا ټول څنګه کوي ورته فعاله کوي ګورئ دا هم ورته فعاله کوي دا هم ورته فعاله کوي او دا هم ورته فعاله کوي دا لاندې نور څو پاتې شو دا هم ورته فعاله کوي دا مو چې فعاله کړو دا هم ورته وکې کوي کله مو چې وکې کړو له هغه وروسته فقط کمپیوټر ریفرش کړو دا یو څه وخت نسي فلاش نه پیکن سي وایروس نیولی څنګه اوس دا هم سره کوم څه وکړي سو دا هم کلوز کړئ کله چې کلوز کړو رایټ کلیک وکړه کمپیوټر سره څنګه ریفرش کړه ځم ډیسکټاپ صفحه ده ډیسکټاپ صفحه ته سره لم رایټ کلیک ریفرش اوس راځم مای کمپیوټر ته سره لم اوس راځو د ډرایو ته داخلي کوم یا اوس تاسو دا چالو کوي صحیح سو اوس په ټول کمپیوټر کې تاسو داسې اتوماتیک داسې مثال ته غواړئ چې په ټول ډرایو کې اکسس پیدا کړئ نو زه راځم دا ټول انتخابوم له ټول څخه وروسته سرچ ته راسه له سرچ څخه وروسته فقط ورته ولیکئ چې ماته چې پیدا کړه اکسس انټر کړه ګوره اتوماتیکي درته راواخیستل که راوانخیستل وخت یې ووت نه ډېر مهم اپشن ده لږ نه صحیح سو نو تاسو هم د دې سر څخه استفاده کوئ مشکل خو نشته انټرنیټ اپشن داسې کله به انټرنیټ وایي دا پیغو کې یعنې په نه مهمه کې حسابو پاور اپشن ته کله چې راسئ نو دلته مختلف بخشونه لري دا مو هم ویلی ده اول چې دا چوز په دې باندې کلیک وکړئ اوس تاسو ته وایي چې کله د کمپیوټر له بیټرۍ نه اوس زموږ کمپیوټر له څه نه کار کوي بیټرۍ نه کار کوي که نه کله چې بیټرۍ نه کمپیوټر د له بیټرۍ نه کار کوي نو کله چې دغه
پاور بټن پریس کې پاور بټن در باندې میږي کوم یو ده دغه بټن ده کنه نو کمپیوټر د څنګه سي دلته درته وایي سلیپ صحیح سو او بل درته وایي مثال دلته بیا کوم حالت کې دی سلیپ سي دلته ورته انتخابولی سي مثال څه رقم دی وي نه ورته هایبرنیټ شټ ډاون او دا ورته انتخابولی سي او یا کله چې مثال هغه داسې بندومه ګورئ داسې کمپیوټر صفحه زه رابنده کړم چې یو څه زیات رابنده کړي هغه کمپیوټر هم ګل رقم ته سي که نه سي هغه بندېږي نه هغه سلیپ کېږي دلته ورته چینجولی سي مثال نه شټ ډاون دي سي بند سي اتوماتیک درته ښي یو خوا شارکټونه اوسې موږ استفاده کول او کله چې چارج ته بستئ دا هم په دغه شکل سره ورته انتخاب کړئ صحیح سو نو په دې کار وکړئ دا تقریبا یو شی دی ګوره دواړه یو موضوع ده که نه ده د هغه وروسته بیا لاندې کله چې راسو اوس بیا درته بله موضوع راځي وایي کله چې مثال تاسو کمپیوټر څومره وخت بعد د دغه توره صفحه خاص پر راسي له بیټرۍ څخه کار کوي مثال دلته ګوره 15 منټ ورته انتخاب دی هر څه ورته انتخاب وایي او کله چې بیا د پوټ د کمپیوټر ټو سلیپ څومره حالت کې دی دی بیا څه رقم سي سلیپ خو به حالت دی واوړئ مشکل خو نشته او کله چې چارت نه بستئ ګورئ دلته په د اډوانس سیټینګ باندې کلیک وکړئ ګوره بیرته به تاسو ته د دوجه کې بیا مثال درته وایي مثال دا خو د بیټرۍ سیټینګ دی کله چې مثال دلته رسټور ډیفالټ حالت وګورو دا خپل حالت ته راځي نو دلته یو لینک درته راولي اکاونټ پینل کې په سیټینګ څه ویل هغه ټول دلته درته تکراروي صحیح او کریټ تاسو دلته بیا تاسو کریټ پاور پلان ورته جوړولی شئ اوس دلته بلانک سیټ ورته انتخاب د نورمال حالت که پاور باندې کلیک وکړئ پاور سره د کمپیوټر روښنایي څنګه کېږي کمیږي صحیح یا مثال های ورته انتخاب کړئ بیا زیاتېږي که غواړئ مثال په دغه شکل سره دا اوس زما په کمپیوټر کې کار نه کوي دا په بعضې وینډوزو کې کار نه کوي صحیح سو که په کوم یو کې کار کوي که چېرته مثال د کمپیوټر هغه سیده کمیدل او اضافه کېدل دغه روښنایي اوس که زه چېرته د الټ نیسمه د هغه وروسته F6 F7 ده انشاءالله که نه که کوم بټن ده کنټرول بټن ده که کوم یو ده دلته ما فان بټن ده د غټ کیبورډ کې فان نشته دوه څخه استفاده کوم ګوره زه اته وګمه دا روښنایي څنګه کېږي کمیږي خو هېڅ فرق نه کوي ځکه دا بعضې وینډوزو کې کار نه کوي صحیح سو نو داسې پوخه وینډوزو کې دا کار کوو تاسو دلته یو خپل په خپل نامه هم ورته جوړولی شئ زه مثال ورته لیکم چې د حکیمي په نامه حکیمي مې جوړ کړو وروسته نیکسټ که کله چې نیکسټ کړو اوس دلته سیټینګونه ورته وکړه سیټینګونه دې ورته وکړو کریټ کله کریټ څخه وروسته اوس ګوره یو دلته بلانک سیټ لرو بل چې لرو حکیمي لرو که دې ته هغه روښنایي کم انتخاب کړی بیا به داسې دا ورته انتخاب کړي روښنایي به یې کمه د کمپیوټر او دا ورته انتخاب کړي بیا به یې زیاته مشکل خو نشته سوال پوښتنه هم نه لري بس به یې نه بیخي زیات شو که نه نو راتلونکي درس کې به ده او تاسو کارخانګي په سیټینګ سیستم به کار وکړئ ځکه چې ویلی یم د صحیح سو او په پروګرام ان پیچر به کار وکړئ ټیسټ بار ان نیویګیشن به کار سره وکړئ په ټیسټ بار به ډیوایس منیجر چې فون کجاست پونټ به کار وکړئ په دې کې هم بیا زه کار درکړم څنګه انسټالوو د هغه وروسته به تاسو په بل ریژن به کار وکړئ زر اکاونټ هم کار سره وکړئ چې په دې کې بیا سبا کم وایو صحیح سو راتلونکي درس وکړئ که تر دې کوم مشکل سوال نه لرئ بس ده